د اروپای پارلمان مرستیال رئیس وایي پر ډیورنډ کرښه باید بیا کتنه وشي او د افغانستان حق ورکړل شي. ریچارډ چارنسکي ویلي د تروریزم د پای ته رسولو لپاره هغه وخت راغلی چې د ډیورنډ کرښې په ایستلو کې تاریخي تېروتنه جبران او د تاریخي حقیقتونو پر اساس له سره وکښل شي. د اروپایي اتحادیې د پارلمان مرستیال زیاته کړې د دې لپاره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه د نړیوال تروریزم په مرکز بدله شوې، لازمه ده چې اروپا او امریکا په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره خپله پالیسي بدله کړي. د اروپایي پارلمان مرستیال رئیس وایي باید لویدیځ پر ډیورنډ کرښه له سره کتنه وکړي او د افغانستان تاریخي حق پر ځای کړي. ریچارډ چارنسکي ویلي د تروریزم د پای ته رسولو لپاره هغه وخت راغلی چې د ډیورنډ کرښې په ایستلو کې تاریخي تېروتنه جبران او د تاریخي حقیقتونو پر اساس له سره وکښل شي. چارنسکي وایي چې په افغانستان کې د میلیاردونو یورو د مصرفولو او د جګړو لپاره د هلو ځلو پر ځای باید د ډیورنډ کرښې پر بیا کتنې تمرکز وشي. په کار ده چې لویدیځ هېوادونه د دې مصنوعي پولې په اړه خپل پخواني دریځونه بدل او په دې سیمه کې د تاریخ او واقعیتونو پر اساس پخوانۍ پوله احیا کړي. بلوڅ او پښتانه په زور جلا کړی شوي، بیرته له اصلي سیمې سره یو ځای او د افغانستان تر حاکمیت لاندې راوستل شي. نوموړی وایي پاکستان د دې لپاره چې پر ډیورنډ کرښه برلاسه وي په سیمه کې لاسوهنو او بې ثباتۍ ته دوام ورکوي. د اروپایي پارلمان مرستیال وایي پاکستان د ډیورنډ کرښې په خاطر تل په کابل کې له غښتلي حکومت سره مخالفت کړی دی. په پاکستان کې په قصدي ډول د پښتنو او بلوڅو سیمې وروسته پاتې پرېښودل شوې، د هغوی قبیلې له یو بل سره ښکېلې کړي او د سختریزۍ او افراطیت د ودې زمینه پکې برابره کړې ده څو اسلام آباد په سیمه کې خپلو ستراتیژیکو هدفونو ته ورسیږي. ریچارډ چارنسکي وایي د طالبانو په شمول د افغانستان ټولو حکومتونو د ډیورنډ کرښې له منلو انکار کړی دی. د اروپایي پارلمان مرستیال پر ډیورنډ کرښه د پاکستان له لوري د اغزن سیم او دیوال جوړول او د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو د پاکستاني پوځیانو له لوري ډزې د ډیورنډ کرښې د منلو لپاره د پاکستان د هلو ځلو دوام بولي.